پاسه یا الله خیر پاسه هغه ډرایور ویزه دې راکړې ده یاره دا جینو سړی خو چې څوک راپاسېږي لږ په طریقه خو یې راپاسه ورځې راکړي او چې ومړه د څه د ډرایور یې ویزه ده چا داسې بېغمه وتی ستا نه مې ویزه کړې نه ده د ډرایور یې او نو دا جي تا ته ښه پته لګي زه خو دغلته ګلکار سره ځم او ټاټکې کوم زما مزغو کې ډرایوري ورځي او ما زه د ډرایورۍ نه څه خبر یم او نه زده کېږي ځکه چې زما ډرایورۍ څه شوق نشته دی تا ته مو ونه وي چې د ازادې ویزې غم رالی وکړه تا له ما د ډرایورۍ ویزه کړې او شابه راځه شابه د بوټانو پاسه نو چېرته مې بوځې پاسه چې چل درته وښیم پاسه یاره دا چې ګوره دا خبره مې ځان سره یاد وساته ډرایوري زه نشم زده کولی ګوره چې زما ډرایورۍ سره شوق نشته دی او نو نشم زده کولی که نه ما ته پته ده که نه نو ته ټاټکې کولی شي ټاټکې خود دا ټول عمر چاوکه پاسه مړه شابه عجیب انسان یم نو تا ته مو وویل چې د ازادې ویزې غم رالی وکړه نو ولا صادر دی صادر کې ده ځه اوس د دې کې څنګه ګاډي به بیا څنګه چلوم یاره چابیانې والا شابه ګرځه کېنه چېرته ګاډي چلولې دي سمه بدانجو مړی نو شابه ګاډی سټارټ کړه وره دا پس ګیر دی دا سیکنډ دی دا تړ دی دا ټاپ دی او کلچ دباو کا او په ورو ورو ځه او سلیټر ورکوه په مزه مزه یاره دا جي نه پې پوهېږم که نه ما د ازادې ویزې غم وکړه ګوره نه پې پوهېږم که نه ګوره په ډرایورۍ زه پوهېږم نه چل درته زه ښیم که نه نو زه روان شه که نه شابه داسې ها دباو کا سټارټ کړه ځه په ما ځه مزه کلچ ورو ورو راپرېږده ځه پس مې نه ګورې ځه ځه که نه دا جي ځینې نو ګاډي شابه که نه بېخو بسه شابه که نه وال مه کوو که نه نو زه داسې ورو راپرېږده ځه ورو ورو ځه وره دا جي چټک پردې کوټه به پې ووام یا به څه ووام که نه Ja, pa samo pa za. Pa tako, šaba, šaba. Da, da ga rani. Vidi? Asi regi, mana? Neki rijera da. Sakın. نو ګوره دا جي تا ته زه وایم ګوره ته د ډرایوینګ نشم کولی روانول خو اسان دي روان خو مې که خو تا خو ودروم به اوس څنګه چا به یا خدای دې بي خو بس سټیرنګ پکې نه دی داسې کټ کا نو تا په ډرایوان دارې وخېجو نه راځي چل نه راځي که نه یار ته تو دا جي ته ګوره که نه یا تا ستا پرې مزغو کې څه دي خاورې نو مونږ چې ته ګاډي چلولې څه دا خلک یې داسې زده کوي که نه خو ته په ډیران خاطر ولې کې ګوره بچې کچه کې ګوره لاس پخېږي او کچه کې ګوره دا موړونه دا کندې مندې که نه دې کې ستا دا لاس اوړي راوړي نو دې سره ستا لاس پوخ شي نو اوس دې سړک ته وباسمه نو سړک ته ګیرم کښېنوم نه دا جي ګوره سړک ته مې ونه باسې سړک کې ګوره په ورانې به رانه چې چېته پردې ګاډي به ووام یا الله ته پکې خیر واچې زرنج والا ځان څه وټوړې ومینې ګوره دقه چلي که نه خیر په مزه مزه ځه بس ګوره ګاډو له خو لار ورکوه که نه نو ګاډو له خو ما لار ورکړې دا جي نور زه څه وکړم یاره ړه دې رانه په دې ډرایوینګ وخوړ دقه مې ته وې چې هغه ټاټکې را ده خو ګوره دا قسم کې تا مونږ نه وخوړه که نه یاره ګوره په ویزه کې یو میاشت لرې میاشت چې تا ته ویزه لګي تا به راغې پورې لاس بوخ کړی نه بس دا جي وینې دغه تکړه شولې دا اوس دې سړک ته وباسم انشاءالله چې سړک کې سړک ته خو ځکه نه وځو دا جي ګوره یا بې پردي ګاډي څه ووامه یا به چېته نیر ته به یې لړه کړم څه بله مسله به رانه وشي ته ولې نه پوهېږې ځه الله دې خیر کړي توکل په الله کوه که نه ګوره توکل په الله شابه په مزه یې داره دغه لاس یې تکړه شوې خیر کوه سړی خیال کوه که نه نه درځي د خدای مسلمان او ته ته سړک په منځ روان یې نو ما څه کړې سړک په منځ روان یې خو تا له خو ډرایوینګ نه درځي که نه نو ما ته خفه نه شي خیر خفه نه شي زه ما اختیا ماته کړله ته به خفه نه شي یار خیر ته خیر خفه نه شي په خطا کله چې چل نه درځي نو بیا خیر وای یاره ډرایوینګ ولا نه ورځي مړه ډرایوینګ کوي یار دا ولې یار دا ډغرې په نه خطا کې رانه ما تا ته نه رم دا چې ما نه چل نه راځي خالي ګاډي ته مې راکړې سړیا نه ما فیصله به کوي زما به دلته دا کسان فیصله کوي ماما ما نه به دې سړي ما نه ویزه کړې ده د ډرایوینګ
او دا راته د چل خوځه وته مکه والا کماله چند راځي ماره ټاټکی کار کو خو دوه ته راکې د خدای مسلمانانو تعالی خو تعالی کبه دلته ته تعالی چل درنه ته سعودي کې څه غاړو چلے دا خو ما تم پته را چې سعودي عرب کې خو مونږه سر ډرایوینګ کو خو په دغه چری کنده د کارونه دي کنه نو مال با 15 لک روپے راکې 15 لک 15 لک ته خو د 100,000 هم نه 15 لک د څنګه درکم دا په 2 لک خو مونږه ویزه کړی دی لاسه کې یار الکه سم شکل تاسو پیسې لوکې تاسو پیسې لوکې ناجیزه کوي کنه ناجیزه کوي کنه تاسو لمنو تاسو پیسې لوکې ها تاسو بس پیسې لوکې سلمان ته کوم د څه خوښ شوی چې خوښ شوی نه ما باندې دوه خپې ما ته کړې خوښ شوی ما پیری ماته دوه چې چل دلته مګر زما گاډي نو دا د کارونه دي کار ما خو نه انا کدا خدای مسلمان صبر به تاسو مخاله چپ شاو بس مونږ فیصله ټیک شو مونږ خبرو کړه ستا علاج بم دی کوي تال ته بری موزي او 1 لک روپیا هم 1 لک روپیا بس ټیک شو ټیک شو خو ډیر زیات نه دي 1 لک بس خیر دی دا باندې خو ولې ډوکی دا چرته جوړیږي بس مشرانی یې نو تاسو بس پیسې لوکړه بس ټیک تاسو علاج بم کوي یا نو په چل سره چې 1 لک روپیا ز ورکم دا خو جګ جوړ په شوبه کې علاقه استاد به دغه پیسې بیا کار دی را لوکته مړه چې چل نه خبرته وای کنه نو تا ما نه وی چې مال چل نه راځي ولې مال څه د گاډي چل راځي پیسې خو به دا 1 لک ورکم خو دلته نو نه پریدم بار ته بس اوس خامه بس 15 لک هم له ویزا واغستا 1 لک مې مریض لا ورکړلی او د 15,000 خو مې سینجو سیدله او خو اوس هم 40 دانه کې کنه نو سرمن دی وباسم نو دا جی اوسم درته چانس شته دی زه وایم که دا ویزه درله مارچکې چا سوکار څه پکې آزاده ویزه ګوره چې زه هلته مطلب د هر څه کار کوم خو د ډرایوینګ نه مې ساته ډرایوري ماله نه راځي که 20 کاله مې بې مالګې ډوډۍ وخوړه ما ته پته ده دا چل زه اوس مې زدم کړم ګوره ما کېړه دي شته چې زه په روډ باندې گاډي وچلوم ښه ها ګوره شابه مړه شابه مړه ستا خوښه ده نو پته نه لګي چې نور به څومره تاوانونه دي تاوانونه څومره تاوان دی راکې څنګه ګاډی ارن ورکه ارن ګاډی نه نو که زه دله اوس مطلب خپله هرنډه ورکمه او ما له مخې ته یا خر راشي یا څه انسان راشي یا بل څه راشي نو بیا به زه هغه ته هرنډ څنګه وایم چې د هرنډ اوس زه دله ورکمه وای خدای دې خو بس ته شوبه دا څنګه ما ته پته را چې ویزه دې را باندې تاواني کړله دلته مې مریض لم 1 لک روپۍ ورکړي ته په تور چل نشي زه کورې کوزېږه نه شابه نو دا کا خو راته زه وایم دا حاجي کنه چې ما له چل نه راځي کنه کوشا بلاد بشه دې له لوري ته شابه کوشا خو صدا یا خلاص کړ